السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، زه به نن تاسو ته د هغه عظیمو هستو چې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل ګوت کې رالوی کړي دي، هغه هستی چې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپلو اوږو باندې کینولی دي، هغه هستی چې د چا بدل کې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل فرزند حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه مبارک هغه قربانی ورکړې وه، چې زما مراد د هغې نه حسنین، کریمین، شهیدین، مقتولین دي. د هغوی یو بهترینه واقعه کتابونه رانقل کوي چې یو ځل د دغو دواړو په خپل منځ کې د خوشخطۍ مقابله شوه. دواړو په تختې باندې لیکل وکړل او دغه لیکل خپل مور بیبي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکې ته یوړل. هغې ته چې امی جانې زموږ دواړو په منځ کې فیصله وکړه، یعنی حسن رضی الله عنه مبارک او حضرت حسین رضی الله عنه مبارک دغه خپل امی جان ته وی چې امی جانې زموږ دواړو په منځ کې فیصله وکړه چې د کم یو خط ښایسته دی. امی جان سوچ وکړو چې زه په دغه دواړو کې یو هم نشم خفه کولی. هغې ورته چې تاسو لاړ شئ خپل والد ګرامی حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک ته. دغه دواړه مبارکان چې لاړل حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه مبارک ته تختې وړاندې کړلې، هغې ته چې زموږ په دواړو کې ججمنټ وکړه، فیصله وکړه چې د چا خط ښایسته دی. هغه مبارک ورته وی چې زه ستاسو فیصله نشم کولی، تاسو لاړ شئ خپل نانا جان ته حضور پر نور شافع یوم النشور صلی الله علیه و وسلم مبارک دربار ته، او هغې ته دغه فیصله وړاندې کړي. دغه دواړه ماشومانان، دغه دواړه ځوانان د جنت د ځوانانو سرداران د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په حضور کې حاضر شول او نانا جان ته عرض کو چې زموږ نانا جانه زموږ دواړو په منځ کې تاسو ججمنټ وکړئ، فیصله وکړئ چې په دغه دواړو خطونو کې د چا خط ښایسته دی. حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل چې زه ستاسو په منځ کې فیصله نشم کولی، ستاسو فیصله به حضرت جبریل علیه الصلاۃ والسلام مبارک کوي، ځکه چې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه غوښتل چې یا حسن رضی الله عنه مبارک خفه شي یا حسین رضی الله عنه مبارک خفه شي. نو جبریل علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته چې کله فیصله وړاندې شوله، حضرت جبریل علیه الصلاۃ والسلام مبارک عرض وکړو چې زه د ستاسو دواړو په منځ کې فیصله نشم کولی، د ستاسو فیصله به الله جل شانه په خپله باندې وکړي. محترمو کتونکو، د دغه دواړو ماشومانانو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا په جنت کې د ځوانانو سرداران وي، د دغه دواړو ګلونو په منځ کې الله جل شانه فیصله کوي. حضرت جبریل علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته الله جل شانه فرمایي چې ای جبریل علیه السلام مبارکه ته لاړ شه او د جنت نه یو مڼه راواخله او په دغه تختو د پاسه را پرېږده. جبریل علیه الصلاۃ والسلام مبارک همدغه رنګې د فرمان مطابق عمل وکړلو، دغه مڼې را پرېښوه. الله جل شانه نه غواړي چې یا حسن رضی الله عنه مبارک خفه شي یا حسین رضی الله عنه مبارک خفه شي. دغه مڼه دوه ځایه شوله او یو مڼه د حضرت حسن رضی الله عنه مبارک په تختې راوغورځېدله او بله مڼه د حضرت حسین رضی الله عنه مبارک په تختې باندې راوغورځېدله. ګران کتونکو، دا هغه لویې هستې دي چې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا نه غوښتل چې دوی خفه شي. جبریل علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا نه غوښتل چې دوی خفه شي. الله جل شانه په خپله نه غواړي چې دوی خفه شي. نو موږ او تاسو له پکار دي چې هغوی سره مینه محبت وساتو، ځکه چې د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی چې کم خلک زما دغه نوسو سره، زما د اهل بیتو سره مینه محبت ساتي، یا الله ته دغه خلکو سره مینه محبت وساتي. نو موږ او تاسو له پکار دي چې هغوی سره مینه محبت وساتو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.